هغه یو افیمي د کراچۍ نه لاهور ته راته چې هغه ریلګاډي د ملتان سټیشن کې ودرېده نالته یو ریډیو کې داسې آواز راغی چې یې ریډیو لاهور ہے مزدیم دا لاهور دی پس خپله بستره مستره راواغېسته ګرځي را ګرځي ناسا په یو بله پیمي مخې له ورغې نو دی ورته وایي یار وره دلته هغه شاهي مسجد کوم ځای دی هغه ورته یې زما په خپله تمروز ده وایي د اکبر باچا قلعه ګورم مونته او بل یو شاعر سره یو سړی د مردان نه په لارۍ کې ناست و هغه سړي سره نسوارو ډبې و داسې یې ټقو نو هغه شاعر ورته وایي داسې رین دی ورته وایي نسوار او ورته یې تراکه یو وار چې بیا رشکې له رسېدي وایي دا کوم ځای دی ورته وایي رشک یار لخم نشکه جوړ بیا ته اغشتي چې نوخار له راغله وای دا کوم ځای دی او ته نوخار وای مړه تر یو وار جوړ بیا ته واغشت چې اٹک له لاړل وای دا کوم ځای دی او ته اٹک وای تر کې تک جوړ بیا ته واغشت چې پینډه له لاړ وای دا کوم ځای دی او ته پینډه مړه راو چونډه جوړ بیا ته واغشت او چې ګجرانوال ته ورسید وای دا کوم ځای دی او ته ګجرانوال نه بل وته اوس غزان لواله کنه موږ نه غوډه ډبې تشک او بل یو خارې تلې او بانډو ته نالته یو زمیندار ته وایي چې یاره د دې غوا د اخکرونه ولې نشته هغه ورته یاره چې د بعضې غواګانو نه په جنګ کې مات شوي وي او د دې بعضې غواګانو نه موږ په خپله کټ کړي وي او دا بعضې غواګانې چې دا قدرتي کونډې وي که نه د هغوی وینه او دا ته چې کومه یادی وي دا خره ده ښه سوات کې مې حجامت کو چې یو څو ځایه وینې کړم نو ما ته وایي تاسو څو وروڼه یې چې مینه کې وکتل سم ارې ما ورته یار که تا نه جمدی خلاص شو شپږ یو ګنې پنځه پاتې شو او بل یو عملي و نو هغه ته هغه جج صاحب وایي هلکه عجیبه کار دی وایي چې زه کوم وخت کې وکیل وم نو وایي تا چرګه پټه کړې وه وایي چې بیا سرکاري وکیل شوم نو وایي چې ایلی دې را پټه کړه وایي اوس چې جج شوي م نو میخه دې را پټه کړې نه ورته صاحب خو چې څنګه ستا ترقي کېږي داسې راسره زمان کېږي که نه او بل یو عملي و نو په هغه به هر وخت خلکو راپورټونه کول د دې غلاګانو نو په دویمه ورځ به په 400 کې پیشي وه یو ورځ ورته هغه صاحب وایي خو چې ګورم چې ګورم نو ته دې ورته زه څوک یم بدل شه که نه دومره لوی افسر ته وایي بدل شه مونږ خپله یو عملي را سره تلي و بخور ته داسې معتبره بیټري ووخله ما هلکه ته په دې وښیې چې ما ته یې مړه نه کې ګوره غورځېږم ویې ګنې دې بره ختم یو رکشې ډرایور راته وي و یو عملي وي هغه راته وایي داسې کې په دې چل خو دا رشکه ودرېږي که نه وایي چې رشکه مې ورته ودروله نو وایي ورته مې چې چېرته ځې وایي هغه راته چې ما دغه پیردوس سره کوز که بس وایي رشکه مې سټارټ کړه وایي د ځای نه خوځم نه وایي کله وړاندې کړم او کله یې وروستو کړم یو شیبه پس مې ورته چې کوشه دا پیردوس دی وایي د 500 لوټې راکړه راته بیا دونه تیز مزه ښه او د دې دوکړو باجو ترجمه مې اورېدلې ده دا دوکړی باجې چې د کلو کې د زنانو سره داسې نکریزو باندې ځي که نه نو داسې کې زم زم ته زم 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 خو چې هغه کور ته ورسي نو بیا به داسې کې هنګه تنګه 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 ته واچوي هنګه تنګه تنګه ته واچوي نو اکثر دا زنانه به ورته وي خانه موږ ته پکې د ګواټو هغه ووهه دوی به بیا داسې کې تمګړه شه تمګړه شه تمګړه شه تمګړه شه او د باجه کې به ورته په دې باجه کې به ورته سې داسې کې یر ویرې یر ویرې او چې کله خلک دا پیسې ورنولي که نه دوی دا وړه غوندې دوکړی په دې کاڼي باندې وي او داسې کې خیو 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 خو چې بیا څوک یو آنه نه ورکوي که نه بیا ورته دې باجه کې وایي تشې خولې تشې خولې تشې خولې او دا سپی چې چاته کوڅه کې پروتي که نه نو ملنګ ملنګ وویني داسې به کې او راشه راشه خو چې د کور دا ماشومان ورته چې یوسي نو دی بیا داسې غلې غوندې داسې کې ورړو 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 او د میخې ته چې دا بچې اواز کوي مورې نه مورې هغه مور به ورته داسې کې ډیمه د دې میخې په اواز هم سندره اورېدلې ده میخه چې لوبه وایي وایاشنا وایاشنا چرته شوې روانه دا چا کوي خوبونه اشنا او د ګډې ته چې دا بچې اواز کوي ابه هغه مور به ورته وایي سړی او د غوا ته چې دا بچې اواز کوي ما هغه مور به ورته وایي قربان
همدا به ټول په ما باندې یو ورځ ګوی کوي لاول به ورته دا کونتره داسې کي یې د مونږ پورې ټوخې کړی دي او دا چیندخ په م ورته ویم دا د